زبې شور ولیکم تا. دا په لوګر کې د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري د ارواښاد ملا نور محمد ګوهري په نوم د یو ادبي بهیر پرانیسته او مشاعره ده چې د ځایي مسؤلینو سربیره پکې لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادب مینوالو ګډون کړی و. په راته وخت کې د اطلاعات او کلتور رئیس د دغه ادبي بهیر د رامنځته کولو موخه لوګر کې د شعر او ادب پرمختګ ښیي او لیکوالانو او شاعرانو ته د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړ. نور محمد ګوهري صاحب الله تعالی دې په باندې رحم وکړي، دا د موږ تاسې د لوګر یو قوي لیکوال او شاعر و. ګوهري صاحب هغه شخصیت و چې د امریکایانو، د اشغالګرو او د هغوی د اشربانو د ډالر تسلیم نه سو دی. خپل قلم او د خپل قلم عفت دا تر مرګه پورې وساته. بلخوا شاعرانو او ادب مینوالو د ارواښاد ګوهري خپلواکۍ، ازادۍ او هیواد په اړه لیکل شوي شعرونه وویل او دا ډول بهیرونه د ادب د ودې لپاره اړین وګڼل. منطقي نظم او نظام دی هر کلام د ګوهري. سپین نظام او سپین بیرغ باندې پوښلی طالب، وطن شو امن دا په سرو وینو ګټلی طالب. امام الانبیاء د محمد کا نام. کیسه به ورانه له زړګي وه، چا به نه منله زمونږ مینه الهي وه، چا به نه منله ورکې نور د تیر و خاطرې شغل غلرې شه. پراخې مو په ټول وطن د رحم لا وزرې شه. ارواښاد ملا نور محمد ګوهري د لوګر ولایت د برکي برک ولسوالۍ اوسېدونکی و چې له لسګونه کاله جهادي او حماسي شاعرۍ وروسته ومړ.